ستړي مشئ، زه خالده نیاز یم. کله چې د هند د تاج محل نوم واخیستل شي د مینې یو تاریخي کیسه ذهن ته راځي. خو نن زه تاسو د تایلینډ یو داسې جومات ته بیایم چې خلک یې د تایلینډ تاج محل بولي. دا نوم د کومې افسانې له امله نه بلکې د دې ودانۍ د زړه راښکونکي معمارۍ له کبله ورکړل شوی دی. او که تاج محل د دوو انسانانو د مینې یادګار وي نو هر جومات د انسان او خپل خالق ترمنځ د مینې، صلح او روحاني سکون نښه وي. دا دی د سونګخلا مرکزي جومات د تایلینډ په سونګخلا ولایت کې د مسلمانانو یو له مهمو دینی او کلتوري مرکزونو څخه. د دې جومات د جوړېدو چارې د 20مې پیړۍ په وروستو کلونو کې پیل شوې او په 2001 کال کې بشپړې شوې. د دې جومات هره برخه د اسلامي معمارۍ د ښکلا کیسه کوي. لوی زرین ګنبد یې د اسمان په لور ولاړ دی. 4 جګې منارې یې د ودانۍ وقار لا زیاتوي او سپین رنګ یې د پاکۍ او سکون احساس را ژوندی کوي. د جومات مخې ته جوړ شوي انکاسي حوض بیا داسې انځور وړاندې کوي لکه ودانۍ چې په اوبو کې خپل سوری انځور کړی وي. د همدې ښکلا او متوازن ډیزاین له امله ډیری سیلانیان او معماران دا جومات د تایلینډ تاج محل په نوم یادوي. هر کال زرګونه کورنۍ او بهرني لیدونکي د دې تاریخي او مذهبي ځای د لیدو لپاره دلته راځي. خو د دې جومات ارزښت یوازې په ښکلا کې نه دی. دا د سونګخلا د مسلمانانو د عبادت، زده کړو او ټولنیز یووالي مهم مرکز دی. هر ورځ دلته 15 وخته لمونځونه ادا کیږي. د جمعې په ورځ زرګونه لمونځ کوونکي راټولیږي او د روژې او اخترونو په مهال دا جومات د عبادت او دعاو په ځانګړې فضا بدل شي. د سونګخلا مرکزي جومات موږ ته دا رایادوي چې معماري یوازې د ډبرو او خښتو نوم نه دی بلکې هغه مهال ارزښت پیدا کوي چې د عقیدې، کلتور او تاریخ استازیتوب هم وکړي. زه خالده نیاز یم. د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د داسې نورو تاریخي، کلتوري او معلوماتي ویډیوګانو لپاره له شال نیوز سره پاتې شئ.